سوچی وی آباد جهان وی دیدا هیواد ودان شاد و حریت دیوی گران وطن افغانستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورستل سلامه عزتمندو غواړم تاسو ته د توبې په موضوع باندې یو څو خبرې وکړم. عزتمندو الله جل جلاله انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړي او دا زندگی د انسان په دنیا کې د نفس او شیطان سره یو ځای تیریږي او دا دواړه د انسان دښمنان دي. د نفس کار دا ده چې له انسان څخه د ګناه طلب کوي، له انسان د ګناه غوښتنه کوي، او د شیطان کار دا ده چې انسان ته په ګناه کې لذت او راحت ورچوي. چې کله د انسان زندگی په دې دنیا کې د نفس او شیطان سره شوه نو ضرور به د انسان په ګناه کې اخته کیږي. ځکه زموږ عقیده دا ده چې په دې دنیا کې یوازې او یوازې پیغمبران چې کوم دي هغه له ګناه نه معصوم دي. باقي چې څومره انسانان دي دا به ټول د نفس او شیطان په دوکې سره په ګناه کې اخته کیږي. او د الله جل جلاله قانون دا ده چې کله یو انسان ګناه وکړي د الله حضور ته ورشي الله د دې ګناه سزا په جهنم کې ورکوي. یو د الله فضل ده هغه جدا خبره، یو د الله قانون ده هغه دا ده چې کله هم یو ګناهګار انسان بغیر د توبې نه د الله حضور ته ورشي الله به د دې ګناه سزا په جهنم کې ورکوي. همدارنګه د ګناه د انسان د الله جل جلاله نه پټېدی هم نشي. انسان په دروغو په دوکه‌بازي په چل باندې عادت وي په دنیا کې، په ورځ د قیامت چې کله د الله په حضور کې ودرېږي د خپل ګناه د پټولو هڅه به وکړي، له خپل ګناه نه به انکار کوي، خو الله جل جلاله به څلور شاهدان د دې انسان په ګناه باندې پیش کړي. اول شاهد د انسان په ګناه باندې چې شاهدي به ورکوي هغه به د انسان خپل اندامونه وي. الله جل جلاله فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. دوم شاهد د انسان په ګناه باندې چې شاهدي به ورکوي هغه به کراما کاتبین وي. هغه ملائکه چې د انسان سره په دنیا کې موجود وي د انسان په وګو باندې وي د انسان په هر عمل باندې پوهیږي او لیکي کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. دا به هم د انسان په ګناه باندې په ورځ د قیامت شاهدي ورکوي. دریم شاهد د انسان په ګناه باندې چې شاهدي به ورکوي هغه به هغه ځمکه وي په کومه ځمکه چې انسان ګناه کړی وي. یومئذ تحدث اخبارها. څلورم شاهد د انسان په ګناه باندې چې شاهدي به ورکوي هغه به د انسان خپل عمل نامه وي. واذا الصحف نشرت. کله چې دا څلور شاهدان د انسان په ګناه باندې شاهدي ورکړي بیا به انسان خوار ذلیل او رسوا دی الله په حضور کې ولاړ وي، بیا د خلاصون لاره نه لري، بیا به د انکار گنجایش ورسره پاتې نه وي. چې کله انسان په دنیا کې له ګناه نه خلاصېدی نشي او دا ګناه له الله جل جلاله نه پټېدی نشي او د الله قانون هم دا ده چې ګناهګار انسان ته په جهنم کې سزا ورکوي نو د خلاصون لاره څه ده؟ هغه کومه لاره ده چې په هغې باندې موږ د الله جل جلاله له عذاب نه ځان وژغورو. عزتمندو هغه توبه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبه کوونکی له ګناه نه داسې ده لکه بیخي چې ګناه کړی نه وي. خو توبه داسې توبه نه لکه موږ او تاسو چې باسه په مسجد کې له الله نه بخښنه غواړو، بهر ته چې وتلی نه یو له کومې ګناه نه چې موږ مغفرت غواړو په همغه ګناه کې مبتلا یو. نه، الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. اے مؤمنانو تاسو خالصه توبه وباسئ، رښتینې توبه وباسئ. علماء د دې لپاره 3 شرایط بیان کړي دي. 1. د انسان په ګناه باندې چې شاهدي به ورکوي هغه به د انکار گنجایش ورسره پاتې نه وي. 2. د انسان په ګناه باندې چې شاهدي به ورکوي هغه به د خلاصون لاره نه لري، بیا د خلاصون لاره به انکار
اول شرط د دې توبې لپاره هغه دا ده چې انسان په کومه ګناه کې مبتلا هغه به پرېږدي. دوم شرط دا ده چې په دې ګناه باندې به پښیمانه وي، له الله نه به بخښنه غواړي او زارۍ به الله جل جلاله ته کوي تر څو الله ورته مغفرت وکړي. او دریم شرط دا ده چې کلک هوډ، کلک عزم، کلک اراده به کوي چې بیا به دا ګناه نه تکراروي. دا په هغه صورت کې چې دا ګناه حقوق الله ضایع کول وي، د الله احکام نه منل وي. که چېرته حقوق العباد ضایع کول وي، د دې دریو شرایطو سره یو څلورم شرط بل هم ده، هغه دا ده چې د کوم انسان حق یې ضایع کړی وي هغه به ورکوي او یا به له هغه نه مغفرت بخښنه غواړي. کله چې دا څلور شرایط په ځای شو، په دې څلورو شرایطو برابره توبه چا وایستله، دغه توبه الله جل جلاله ته منظوره توبه ده، دا بیا مقبوله توبه ده. الله جل جلاله په دې توبې سره به د انسان ګناهونه معاف کړي. عزتمندو، خلاصه زما د خبرې دا ده چې هر انسان په ګناه کې اخته کېږي، هیڅ یو انسان له ګناه نه خالي نه ده. خو مهمه او ضروري خبره دا ده چې موږ او تاسو باید توبه وباسو، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. هر انسان، هر بني آدم خطا کیدونکی د دنیا به ګناه کیږي په دنیا کې، خو بهترین هغه څوک ده چې هغه بخښنه وغواړي او توبه وباسي. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته د رښتینې توبې توفیق را نصیب کړي تر څو مونږ په آخرت کې د الله له عذاب نه وژغورل شو. واخر دعوانا الحمد لله.